सुबह का नाश्ता तैयार, ब्रेकफास्ट रेडी दे। शकील नश्ता दे, सिकंदर बैला नश्ता, शकील खुदा दे राले और सिकंदर नश्ता दे, सिकंदर बेरुस्त फ्री। सुबह खैर, नवे उराज नवे सफर, होटल ना चेकआउट वशو, गाड़ी डकीगी सामान और अस्ट्राखान तरफ तरवानी को इंशाल्लाह सूनिस पैकिंग वशी, गाड़ी पैक शी, हर څه रेडी شي बस अस्ट्राखान तरफ قادر خانه چرته ولورګراډ کې دوه شپې وکړې، ډېر ښایسته ښار و، ډېر ګلالی ښار و. اوس روان یو استراخان ته، استراخان نه بیا ما حج کلی ته، د داغستان کیپټل دی، او بیا ګروزني چیچنیا ته. زمونږ دا سفر جاري دی، راځئ چې پې ورځو. ولې جارجي ته به نه ځې څه؟ جارجیا بارډر ته به هم ځو. او که نه جارجي ته به ځې او د هغې نه به واپس کازاکستان ته کوهکاف 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 ته به هم پکې ځو. ورځه الله په امان په مخه دی ښه، بیا به وینو. Google Maps for 27 kilometers. Look at the view of the road. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د ورلد ټریپ ولسمه ورځ ده، ګاډي کې روان یو او دا اوس موږ د ولوګراډ لارو کوڅو کې ډرایوینګ کوو. زموږ مخه ده د روس او د داغستان په بارډر باندې د ښار استراخان، ډېر مشهور تاریخي ښار دی. دا ښار منګولو آباد کړی و. نورې خبرې به بیا کوو، خو به زموږ اوس نن چې دی نیمې ګنټې مزل دی، 450 کیلومیټر دی او انشاءالله که رب ته کړی خیر منظور وي چې مونځ ته او روټۍ ته پکې ودرېږو نو 8 ګنټې کې به ورسو. نو بس راځئ چې پې ورځو او په دعا کوئ چې زمونږ د یاران دوستان دغسې خوشحالي او سود کي او دا سټیپ زمونږ دغسې الله پاک زمونږ خیر خیریت سره جاري ساتي. نو بس ډېر خوند یې وکړو تر اوسه پورې. که څنګه د سکندر خان؟ بالکل صحیح خبره ده. الله دې آباد لري. قادر خان ګران غلی دی، خو به زه نه زه وړاندې یم، که نه شاته ناست یم ډرایوینګ سیټ. صحیح دی، اوکې. ډرایوینګ سیټ ته رالم بیا خبرې کوم. خبرې کوم، صحیح ده. باقي ډېر ښکلی ځای دی. دا پوره معنا دا بالکل د ټاپ نه راځي، ټاپ ټاپ نه صحیح راځي. کمه چې داسې راغلی دا بیا ډېر وړوکی راځي. دا تقدیر صحیح دی، دا مناسب فاصله ده. دی خو چې د دې آبادي د برمنګام رہی د دې ښار به ښه کافي کولوي دي په غاړه ورته دا به کولوي زه بس ما ډېر شي لګا نه دا ښار دی ایر کنډیشن یونټ دا کې زبر خبره ټیکی ماس کې به ډېر خالی پیجو دا څنګه دا ولوګراډ بوګراډ ته مې دیم بوتلو ګرنه ما سه یا هغه دې دا بوګراډ نه وای دا بیوګراډ دی زوړ ډېر زاړه ټرامونه دي. ټرامونه ډېر زاړه دا وختي راسره روان یو 3 میله وشو. مسلسل انډسټریل ایریا ده، رایټ سایډ ته چې دی که نه ظالم غټ پایپ لاین دی. دې پایپ لاین کې سړی ګاډی بوتلی شي، ډېره غټ ګیس پایپ لاین دی یا تیل. زه خو هم په دې پایپ لاین بیا وروخېږم نه مازې زویا یاره که دې پایپ لاین ته دن نه که نه به ځو پکې نه په پاسه بس ګیرونه کوم سیده بسي ځینې ځای کې ډېر دننه کېږي هغه ته سیده به د یورپ ته ورسئ. دا کار دې اوس خراب کړو. نه دا هغه پایپ لاین چې کوم یورپ ته تللی هغه سمندر کې مات شوی دی. بس سمندر کې به پروت وي دغه دی مزې کوه بیا شارک سره دا ما د لږ دلته څه کوي د ګیس کویان دي چې تا ګیس ته راوباسي دا کوي دغه دی ټول دا دی बहुत जबरदस्त लोग तो जा रहे होते हैं लेकिन इसके पास
دلته د صحرا کیمپ یو ځای کې دا موټر ودراو دا د استرخان ساين لګېدل او په روسیا په ژبه کې دی موږ ویل راشه چې ته خو زه د موټر ته د عکسونو دپاره راختم یاره د ویډیو دپاره نه یم راختې چې خلک بیا نه وایي چې ویډیو ته موټر ته ختلی دی بس عکسونه یې مې ایستل هغه دپاره راختې وم بس هغه انډیوال تمال یو کلیپ هم پکې جوړ کړه او هغه ما ته پته ده د خپل چینل ته د هغه ور مخامخ کړی دی دا ساين ورته پکې اوس وکړه دا خپل چینل دی مخې وه او ساين هم ورته وکړه دا لږ ځای کړو نو صحیح دی یاره ګناه ورته نه هم شته نو دې دشتو کې به هغې څه کوي یاره ټرافیک خو په لږ ډېر شته دی لږ ډېر نن خو سنډې دی کېدای شي دې د وجې نن دا وجه هم نمازې نن سنډې دی دغه دی په دې دشتو کې مټیریل راوړل جوړول سوا ما چکلې ته دغه یې ټریپ کې هغه ډېر ښه بورډ سره مې ودرولي ډېر ښه لوکیشن کې وه بس دی هغه شي قرباني مو ورته ورکړه ډېر صحیح دی Not yet down the best investment for foreigners, safe. Oh no. Stay away from that. अच्छा तो कोई मसला नहीं very good ये वो ठीक है you always safe good and तो कोई मसला नहीं होगा तो आप क्या मसला क्या आप बेचारे रो रहे हैं सारे जो इन्वेस्टमेंट की है प्रोफेसर बताते हो हिंदुआने में खटक्यू और का लगा आशीर्वाद आशीर्वाद अलورका دا چې دې دا ظالم دشتې دی او ګړي وي زیری او هغه ټریلر پکې ټریلر ګړي وي نه بل ټریلر پکې ځای په ځای شي اور ټریلر آ گیا ہے نور لاین وازه شاته ډېر غټ سکای لاین تیر چې سکای لاین چینج लैंडस्केप चेंज 350 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक लाइट आई है ये सोवियत दौर का कोई इंडस्ट्रियल सिटी है सोवियत दौर की बिल्डिंगें बनी हुई हैं 10-12 शहर लेफ्ट में और 2-3 6 राइट पे है तो मेरे ख्याल ये छोटा सा शहर है पेट्रोल पंप 100 मीटर पे है अच्छा ये नहीं है ना तक देखा ना तब कर लेंगे नमाज पढ़ लेंगे पेट्रोल भी डलवा लो पेट्रोल भी डलवाते हैं पहले नमाज की बंदोबस्त करते हैं ना तो फिर पेट्रोल डलवा लेंगे पार्किंग पीछे है ना मैंने कहा यो पंप रहा हवा एक बाथरूम सही नो और हवा ऐसी ट्रैफिक लाइट वगैरह के दरोजा बोल ट्रैफिक लाइट वगैरह नो सोवियत दौर बिल्डिंगونه دي زړه बिल्डिंगونه دي دا غدي بس دخل دا ما حاجه ته انډستریل ایریا و هغه ته مزدوران ته فلیټونه جوړ کړو نه دا هغه دور ته غدي سم لاستو وګوره کنه دغه ته ورځو ته لواچو ته اول به باتروم ګورم بالا به تیله چې باتروم را راګي شي ګندل مسله نه کار دنه ورشه شودو پمپ ته ورو خیر دروم ما سه کله وځي کې د دروم لاسته برابر و ما دا غي دغه کومه تاسو شو شیخ ده 400 کیلومتره پس را یو ورکوټه ونده کې پم مخ لراله هغه خیرن پیرن نه خو دا واړو یې موږ کې د سونو کومون به کول غرس په کې والو دا زفر بای به کله سټریچینګ کې سټریچینګ ډیر وخت دی سټریچینګ ډیر ضروری دی لا سختي مزاج سوداس په حکومت به وکړو بیا وځو زه دومره سفر دومره ډیر نه دی پاتې د خیر ان شاء الله یو غنټه سات لار به پاتې نو رسو ان شاء الله استراخان ته رسو ان شاء الله ربنا سبحنا واطعنا قدر خانه په ما جمع دراله وکړه جمع مې دل درکړه او بس هغه د دوه دغه منځونو بین الصلاتین مکل او بس دغه ته نږدې یو استراخان ته نږدې یو د خانانو خار دی ها پښتنو خار دی یو زمانه کې د ټول پښتنو خانان وو یا خانان لړ روسیان راغلل
بیا روسیان دي تاسو شي کابو کړه موږ نه یاره څوک وو نیم خانان دي نیم روسیان دي اوس موږ له بیرته خانان رالو موږ زو د خار ګورو چې څه پوزیشن دی خپل خار راکړ خپل خار ورګه چوټل کمره راکې نوم ډیر ده ته په کې لا د خار خموړې نه کمره براکي ولوګراډو کې چې هغه کې څه مساله نه بدلته هم نه ان شاء الله دلته کې بل سره په یو ځکه لګه مساله وا دلته کې مسله راشي دلته کو دا اوپر کس داسې نه راځي کنه ول وګرات ته اوپر کس راځي کې دې ته د بیلاروس ته رول پته نه دا ګورو به ان شاء الله خدای بخیر کی څه وکړي نه پته به مو لګي دا روان 500 کیلومتر ځکه کارل ریبل کوه نه دا خدای بخیر کی دا کاغذونه بور ښکارا کړو زوړو وټلو به من ان شاء الله ورزو په ان شاء الله لګا لار پاتې د مرانه نه 5:45 and 6:45 similar same time دا بس ګنټه باندې استراخان ته راورسېدلو دا زمونږ د شپه د شپه دغه دپاره د نایټ دپاره یوه کوټه غونته کې هوټل کوم کمره بوک کړه باتروم دی خو باتروم به بند کړو دا سنټ نایس تھینګس ټو سی دا زما د شکیل دی هغې دواړه بلې کمرې ته ورغلم نو اوس به بار ته وځو لږ ساعت وروسته خوراک به کوو خوراک نه وروسته به سلیپینګ ټایم هم ډېر په کوشش باندې د ظفر بھائی په هیلپ باندې نویګیټ کړو هغې وداوټ انټرنیټ د رسټورانټ ته رالو خو دا مینیو چې دی دا په رشین کې ده څه په ګوګل ټرانسلیشن او څه په کوشش او څه په خبرو څه لږ شیونه اډر کړي چې رال درته وبېښو چې څه خورو که نه سیکرټ به وساتو کله رال پټو به ولوباسو ستاسو صحیح خبره ده مشکل هم رسټورانټ پیدا کړو هغه هم حلال ډېر په ګرانه What do you want to take? Plate, please. Yeah. Take this one. I like it. I love it. Yes. You know, this is how I'm going to eat it. Surya, thank you. Thank you. You've been so kind. Thank you. You're good, man. चलो Where is your Where is my thingy gun? खाने का सही मजा भी आया हाँ शकील कवारे न्यारे हो गए कहते ऐसा खाना वाह 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 ये मुसलमानों के एरिया में हम जाएंगे ना तो यही खाने खाएंगे अभी मज़ा आ गया